السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. يولسم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فرمایي ويدري شان د دین د فارع افت او ضرر دي. فقيه فاجر علم فاجر چې په علم عمل نوي هغه نو وس دا ورده مشکل واقعي تصویران داسې علما سته حرامي بولي بیا یې اخیم پر پروفایل باندې هم درولي په جلسو کې هم اخیستل کېږي په ډېرو مواضعو کې به اخیستل کېږي چې ګناه کبیره ده. اتفاق د امت د ټولو علماو چې هم عالمان دي د هغو په دې اتفاق ته چې تصویر اخیستل حرام ده هغه که په هره ذرا باندې وي نو سړی چې فاسق فاجر بلل کېږي نو په کبیره ګناه باندې سړی فاسق فاجر بلل کېږي. نو افت علم افت دین هغه فقی فاجر عالم فاجر علما خو هغه علما و چې ژرې به د اور په دودانو باندې چړې وي هغه علما و چې د شپې به د الله د ویرې څخه سترګې په ژړا باندې سرې کړي. دا اوس کاټن کالي واغونده سپینه خولۍ پر سر که ښه صدرۍ واغونده ښه چپانه واغونده زموږ عنوان سته معنوان مو نسته ظاهر ښایسته په باطن خیرن. دا پخوانو علمای کرام رحمهم الله عنوان ظاهري سفیره یو خیرن کالي او څپلۍ ډېرې ضعیفه په پښو خو لیکن په حقیقت کې په معنوان کې هغه خلک وه چې واجب سول د الله جل جلاله په مناجات کې به اخته وه. هغو سترګې په فیسبوک نه وې مردارې کړې هغو سترګې په ټلویزیون او په کمپیوټر باندې نه وې مردارې کړې هغو لس فلمان نه وه کتلي هغو د نجونو مخان نه وه کتلي. موږ په هغه زمانه کې راغلي یو چې زه دا ډېرې نارې وم خدایه ته مې عمیق عمیق نو خو دلته حالات وینم. نو افت د دین درې شان دي عالم فاجر الله تخمو فاجرانو علماو څخه مه کوه. و امام جائر بل چې افت د دین دی دین ته ضرر رسوي باچا ظالم. داسې د دنیا د اسلامي ممالکو بچیان وګورئ وزیران یې وګورئ داسې ملک په څوک ماته راوښیي چې د هغه ملک باچا یا وزیر چې هغه دې په سل کې 80% متشرع وي د اسلام پایبنده دي وي نو هغه په دې زمانه کې واقع وي چې د حرمین امامان مو هم نایان د حرمینو ژیره خوري وهي خوري لانه مؤذنان یې ژیرې وهي بچیان یې ژیرې خوري چې هغه زموږ د اسلام مراکز دي موږ به یې تمه ورته کېدله. نو دغه ظالمان بچیان دا د دین ضرر دي. او مجتهدون جاهلون هغه څوک چې کوشش په عبادت کې کوي او جاهل وي په احکامو د دین نه خبر. زه دا پښتو کې درته وایم امي بزرګ د امي بزرګ نو کله کله دې کار خراب سي باید چې څومره عبادت کوي دغومره د دین سره تعلق پیدا کړي زده کړه د دین وکړي. او مثال به درکړم لکه د زمانې تبلیغیان د ریړۍ سره روان سي شلم ورځ بعد باره بیا دی په قال الله او په قال رسول درته ګډ دی. موږ 20 کاله سبقان وویل کتابونه ولاکه یو موټر وړلی سي دومره دي خو لا هم ولا بلا ثم تعالی که د عالم نوم پر ځان یا خوند راکوي یا هم په شرمیږو هم وارخطایي. دې ظالمان شپږ ورځې بعد راسي باره تر خوله یې دې به څرکې راوځي پر دې نه بیرېږي که زما له خوله څه دی خبر وتلی و په هغه زه کفر سوی ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي سهار به مؤمن وي ماښام به کافر وي ماښام به مؤمن وي سهار به کافر وي.
رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي صفونه صفونه به په لمانځه باندې ولاړ امام به په یو کښېني د حدیث په بیا وروسته هم درته راسي خو دغه دي دغه وختونه دي الله دې فضل و رحم را باندې وکړي امام نووي رحمت الله وایي وایي عالم یې ولې مخه کوي وایي عالم چې څومره دین ته ضرر رسوي باچا هم نسي رسولی عالم چې څومره دین ته ضرر رسوي باچا هم نسي رسولی لکه څنګه چې علماو دین ته ضرر ورسوه د غومره هېچا هم نه ده رسولی نه یې رسولی سي نه امریکایان کولی سي نه روسان کولی سي نه چینایان کولی سي دا د شرکو د کفرو د بدعاتو د خرافاتو ټاپي چې دي اوس پر شا وي در لګوي دا امریکایانو برطانویانو چینایانو روسان راسا نه لګوي هغه یې ډلې او خلک به پیدا کوي چې په امت کې انتشار او اختلاف پیدا کړي دومره طبقه کې باچا دی باچا چې ظالم سو بې شریعته سو خلک په ده پسې اقتدا کوي نو ځکه دین ته ضرر رسوي او درېیم مجتهد جاهل دی هغه څوک چې عابد وي عبادت کوونکی وي خو جاهل وي د دین په احکامو نه پوهېږي انو خپله هم ګمراهي بل هم باره په ګمراهۍ سره اخته کړي 12 حدیث د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه څخه روایت آفة العلم النسیان افت د علم نسیان دی د علم افت نسیان دی هیره ده و اذاعته ان تحدث به غیر اهله ضایع کول د علم دا دی چې ته یو داسې چاته ووایې چې هغه اهل نه نو ځکه وایي نا اهله ته دین ښوول دا داسې مثال لري لکه د سپي په غاړه چې سړی هار ور وځړي د سرو زرو چې څوک اهل د دین نه وي اهل د علم نه وي ته علم ورته هغه به ځان موږ یو دا د واتساپ نایاب به یو علم ضایع کوو نو دلته به ډېر دی خلک دي چې په 4-5 ګروپانو کې د دیوبندي سره هم وي دا بل سره هم وي دا بل سره هم وي نو خو زه درته وایم کور مو خرابېږي خو مجتهد جاهل چې په هغه بل حدیث کې درته تیر سو چې دین ته ضرر رسوي هغه عمي بزرګ که نر وي که ښځی بار بار موږ درته وایو چې په یوه ګروپ کې په اتسیزمالو ګروپانو ووځي د الله دپاره ووځي د الله د نامه دپاره ووځي د خدای رومي در پېس کړي که په بل ګروپ کې ازماله ګروپانو ووځي ستاسو په خاطر وایم ستاسو د قبر په خاطر وایم د ځان د عذاب په خاطر وایم چې دینې چې زه د الله په عذاب کې راګیر نسم ځکه د علم ضایع کېدل هغه دي چې هغه چاته علم ورسوي چې هغه اهل یې نه وي نو یو شاګرد په 2 ګروپانو کې دي په 3 ګروپانو کې دي نو خلاص مسایل بیانېږي دی نه دا کتلی سي نه هغه کتلی سي نو خو زموږ هم کوره خراب کوي علم ضایع کړي داسې خلکو ته په لاس ورکړي چې هغه اهل نه دي د چا مطلب یې هغه میسج کې ګوري نو چې په یو ګروپ کې میسجان پرغمیږي نو مجبوره دغه ټول میسجان به اوري او علم هغه خلکو ته رسول چې هغه عمل نه پکوي و اذاعته ضایع کول د علم هغه دا دی چې هغه چاته یې ورسوي چې هغه اهل نه وي الله دې رحم وکړي 13 حدیث عبدالله بن مسعود رضی الله عنه څخه روایت رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک اکل الربا خوړونکی د سود او دغه رنګه کاتب یې موکل یې او شاهدان یې او رسول الله صلی الله علیه وسلم والواشمة والموشومة للحسن هغه ښځه چې خالونه لګوي او یا بل ته ورلګوي یا یې خپله لګوي پخوا به د خالونه وهل کېدل ما چې ډېر لیدلي ده دا کوچیانو په ښځو کې ډېر دي په دا مخانو کې 3-4 پر تندي 3-4 پر زنه دا حرام دي واشمه هغه ښځې ته ویل کېږي چې خالونه ور وهي شومه هغه ښځې ته ویل کېږي چې یو رغلي وایي ما ته خالونه راووایه دا دپاره د حسن او د ښایست
او دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي هغه څوک چې زکات ځنډوي نه یې ورکوي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خلک چې وروسته له هجرت ته مرتد سي ملعون على لسان محمد یوم القیامة. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي دا خلک ملعونان دي پر ژبه باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک په ورځ کې د قیامت. سودخوره، کې لیکونکی، کې شاهدي، کې موکل وي، او خالونه وهونکي او خالونه وروهونکي، او زکات ځنډوونکی، زکات نه ورکوونکی، او هغه مرتد چې د اسلام څخه بعد مرتد چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ملعون دي په ورځ د قیامت. 14 حدیث د عائشې رضی الله عنها څخه روایت رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ویلي دي آکلوا کما یاکل العبد واجلسوا کما یجلس العبد. رسول الله صلی الله علیه وسلم خوراک کوم داسې خوراک لکه بری چکي، او کښېنم داسې لکه مرۍ چې کښېني، ځکه په دې کې وایي تواضع دی، تاسې د خانانو د باچاهانو د دې پر طرز و پر طریقه باندې مه کښېنئ. تاسې تواضع مختاره کړئ د مریانو چمونه شروع کړي. مرۍ خو نو د بادارو مخ ته ډېر عاجزه ګرځي، نو باید موږ همیشه دغه عاجزه وګرځېږو. څومره هم د خانانو چمونه ښه خوند ورکوي. یوه پښه پر بله باندې واړوه، چې ځان وکښېني، یوه پښه پر دا راواخلي، پر دا بل ورانه باندې یې کښېږدي. الله دې رحم وکړي، الله دې رحم وکړي. جامع الصغیر په حدیث البشیر النذیر د لسیوطي صفحه 8 حدیث رقم 12 14 14 او دغه رنګه امام نووي رحمة الله علیه په فیض القدیر جلد اول. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.